کله چې دا خلک په خپله کې سره کښېني دونې ستړی یم دونې پیسې ګټم په کور کې هېڅ برکت نشته هېڅ خیر نشته. ما یو ورځ په یو کتاب کې ولیدله مولانا سعید احمد خان صاحب دا ډېر غټ عالم دی نو یو سړی په ده باندې پسې و چې ته ډوډۍ له راسه زما سره مېلمه سئ مولانا سید احمد خان صاحب یو ورځ ورته وویل چې ته ما څه کوې زه دومره مصروف یم په دیني کارونو باندې. هغه سړي ورته وویل چې ستا په راتګ سره به زموږ په کور کې خیر و برکت مولانا سید احمد خان صاحب ورته وفرمایل چې ستا په کور کې د قرآن مجید تلاوت کېږي سهار لمونځ په پابندي سره کېږي کله کله اوس کور اکثره مدي ذکر اذکار یا ټي وي ستا په کور کې دا کې بچیانې کوچنیانې میز پر ګوري یا یو ډرامه پر وګوري MP3 ستا وستا سروز اورېدل کېږي. نو مولانا سید احمد خان صاحب ورته وفرمایله چې د ټولې دنیا بزرګان ستا کور راولې ستا په کور کې به خیر ځکه د خیر او د برکت چې کوم اسباب دي هغه ستا په کور کې نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان البيت يتلى فيه كتاب الله كثر خيره چې په کوم کور کې د قرآن مجید تلاوت کېږي د الله د کلام تلاوت کېږي په هغه کور کې به خیر ډېر وي په هغه کور کې به برکت وي هغه کور له به فرشتې راځي وخرجت منه الشیطان د هغه کوره څه به شیطان وځي او په کوم کور کې چې د قرآن مجید تلاوت نه کېږي هغه کور کې به خیر وي په هغه کور کې به برکت نه د هغه کور څخه به فرشتې وځي شیطانان به نن زموږ اکثره کورونه د قرآن مجید د تلاوت څخه خالي دي اکثره کورونه د ذکر اذکار څخه خالي دي اکثره ځوانان شپه ټوله پر فیسبوک تیره کوي په ګیمونو تیره کوي سهار په شمسي چلیږي المر چې المر راختلی نه وي دی راپورته کوي نو که خیر و برکت په کور کې غواړي قرآن نه ژوندی د قرآن تلاوت را ژوندی ذکر اذکار را ژوندی دا شیطانان به پخپله د کور اوسوس فرشتې به راځي کور او که ټوله شپه ټوله ورځ فطرانې وي زنانې خپل کارونه کوي څنګ ته فطرې ورته لګېږي خپل سروزونه اوري یا فلمونه او ډرامې په کور کې کتله کېږي نو خیر و برکت به نه کوي خیر و برکت زموږ په لاس کې دي خیر اوستلی یم چې خیر د کور ایستلی یم